لسم سرود. په زرنګ کې د زرینې دربار جوړ دی، د ساکي خیالخانو ټول مشران ولاړ دي. زرینې د خپل لشکر سالاران غوښتي او ګزریات سوای لشکر جنگ ته چمتو دی. د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمونو د تورزونو د ډالوالو، پوره 12 منجنیق مو درولي، د هیرمند پر بند مو ګرد را څرخولي. بند ته لارې بندي کړي د سرتیرو، د پارس خواته مو کوټوال دی استولي. اشکاني لشکر به واړه تار په تار کړو، خو پلانو ته ملا هم اندېښنه ده. کک ته پاتې مو د مرګ ژوند کیسه ده. ملکه زرینه پاڅېدله تخته، د روښانې د لیدو کیسه یې وکړه. د کک کرک او ګواښونه یې بیان کړه، خپل ژمنه او واده یې هم ښکاره کړه. ویلې زه خپله ورځمه پهلوان ته، د هیرمند په ننګ ملا د کک تړمه. او ګزریات ویل د ملکې عمر اوږد څه، زموږ ټولو ژوند د ځار سي له واکمني. د ساکانو خیلخانې منلای نسي چې واکمنه دي. د کک کلا ته ورسي ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی. لشکر یو خوا، د لشکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی. ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی. کک سالار تر ټول لشکر زورور دی. که ساکي لشکر جګړې ته د کک ورسې، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته سو. لوی لشکر د اردوان به وړیا راسي، پر هیرمند باندې برلاسي به پاچا سي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې یې ګنډلې وې 2 سترګې. په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ته، بې لشکره، بې ساتونکي، بې ملګري، بس یوازې زه ورځم د کک کلا ته. د کک ضد به ماتوم په خپله ژمنه، پهلوان حیرانوم په خپله کړنه. که زه راغلم ژوندی نو ټول به ولاړ سو د پارسیانو د لشکرو معرکې ته. که د کک ګرز مې په سر باندې را مات سو، تاسو ولاړ سي د هیرمند د پت جګړې ته. چپ ولاړ دی اوګزریات خپه حیرانه، د وګونو ټبرونو ټول مشران هم. د ملکې ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راسي. ټول مشران خپلې واکمنې ته ځورېږي. ملکه د ساکي خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول 7 ټبرونه. همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کښېنول مشران پر یوه غولي. دې په خپلو کې جګړې د دوی کړې بند، دې شعور د ساکیوالو کړ روښانه. کوچاني ژوند نه یې ډېر ساکان قرار کړل، ډېرې مځکې او باغونه یې ودان کړل. دې ښارونه د ساکانو کړل آباده، د ملکې تایمرس اروا سوه ښاده. زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، له هیرمنده یې نهرونه ویالې وکړې. بست زرنګ یې سره وتړل په مینه. اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي، د ملکې عجیب هوډ ته حیرانیږي. دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاریږي.